ملګرو سلامونه مې واخلئ. ماجد مومند یم په ګل ګل ثوابۍ کې موجود یم. را سره خوږ ماما مې دی، الله پاک دې خوشحاله ساتي. نو یو دوه درې ټاپې به هم ډالې کومه، نیمه شپه ده او روان یو په دې پولو باندې روان یو. چکر هم والو موعد راځه دغه دی واک به مو کو، چکر به مو لګو. او مخکې رانه د ماما زوی روان دی. ما ورته ویل داسې کار دی پوله باندې ارتا ونشو، ارتا ورته دغه ورته ارتا ووایي که نه سوات والا راونه غورځېږي. مونږ ورته را غورځېدل لیټ خو مړ شو یاره بله په مړ شو د بله پوله ما ته ور بیا مخکې څه نه ښکاري ځکه چې لیټ ګورې زما سترګو ته دی. ته مله نه مله که زه دغه نه ونیسم ټچ لکه بل ساته ما صحیح زه پوه شوم. مخکې وایه ته راواپوښه. او تاثیر دا ستا دی که د بنګو خو ستا په کوڅه کې داسې ړنګه بنګه زما او شپاړلس اوولس ورځې کېږي ستا د یارې نه مې اغستې دي لاسونه او باران وریږي غولې ډنډ شو خو قدم زما په قدم ږدا راځه مینه او باران وریږي غولې ډنډ شو جینۍ پنسي پورته کوي جانان له زینه او د نیمې شپې سندرې خوند کړي هو ماما به مین وي زما ماما زوی به یار بایللی وینه او د نیمې شپې راتګ دی ورک شه سکروټې مړې شوې وسیرو ته ناسته یمه. ملګرو دغه یو دوه درې ټاپې په ټولو پښتنو مینهوالو ته په پښتنه مینه باندې ډالۍ. ماما څنګه نیمه شپه ومول واک به مو کو، چکر به مو لګو او لږه انجوایمنټ هم کوله. د ثوابۍ خلک درانه او ښکلي خلک دي. هغه د لوبې کومه لوبه وایي نه هغه لوبه دغه مړه اوس چې لوبه کې دلته مخه. ملګرو ما ته کمنټس کوه چې دا مخه لوبه کم ځای کېږي ځکه چې ما اوس ولیدلو چې مخه لوبه به کېدله ځکه چې مخامخ خټه چې کوم دی د هغې کې خټه او بوتکې غوندې کې جوړ کړي او سپین ټاکې پکې ولګوي او بیا په نیزه باندې هغه ولي. دا کم ځای کېږي ما ته کمنټس کې ضرور وایي.